السلام علیکم ګرانو نو ویډیو کې درته هرکلی وایم امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي مرګرو نن د سره ویډیو کې شریکوم چې کومه ډیر افسوسناک واقعیا مخې ته راغلی ده د افغانستان کې چې یو د 15 کالو حیدر ماشوم قتل شوی دی د په کومه وجه قتل شوی دی او د قاتلان سو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو د سره پورا وګورئ چې مکمل معلومات ورنه حاصل کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د سره د ټالی نشان هم وایي چې تاسو د تازه خبر نظر تر زر خبريږي او تاسو ورنځان په پوي مرګرو دا ډیر افسوسناک خبر مخې تراغله دي چې د افغانستان سره تعلق لرونکي حیدر ماشوم کوی ته پریوته او چې پاغي کې د غپلار او د مور د ظاهره کړی و د زمونږ زوی کوی ته نه د پریوته بلکې دا کوی ته چا غرزول قتل پنیاد باندې او هغه په افغانستان کې په یو کوی کې پروتو چې هغه نه بال کوراو استل او د افغانستان فوج یعنی طالبان هم ورته راغلي او هغه د حیدر ماشوم ډیر مدد وکړ او د پلار او مپوسو کو چې آیا دا چا داسې ظلم وکاغه د مور او د پلار دا وینا و چې آیا د حیدر ماشوم دا کوی ته چا زور باندې اچولې دی بلکې نه په مخې د کوی سره نږدې چې تولاړ دی او هغه نه با چا ډیلا ور کړی دی او دا کوی ته اچولې دی پاغي وجه سره چې دا لاندې کوی ته لاړو او دا ډېر وړي کې ماشوم د هیڅ قسمه आवाज او هغه مونږ نه دا اوریدلې چې دا غي نه بعد بیا خلکو چې مونږ لټون شروع کړو دا په کوی کې پروتو چې کومه دا وفات شوی او هغه نه بعد مونږ راوښتل نو دا د مور او د پلار دا وینا و چې زمونږ سره ډېر زیات ظلم وشو نو مونږ ته ضرور تر ضرور انصاف ملاوي شي او زمونږ قاتل دی مخه تراشي چې آیا زمونږ سره دا زمره زیات ظلم چاو مرګرو که زمونږ ویډیو تاسو خو خوشوي زمونږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي سلام